بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، څنګه یې تاسو؟ خوشاله یې؟ ټیک ټاک. زموږ سلسله د هنر سفر ډیرو ملګرو خوښه کړې ده او زه یم چې د هنر سفر کې نن تاسو سره د فلک نیاز اواز شریک کړم. فلک نیاز د زرشاد چې کوم ډیر مشهور سندرغاړی د غرور دی، د رزړو چارسدي سره تعلق دی او هغه زما یو غزل ویلی دی چې په مینه کې پرهر شوې نو زما د زړګي سر شوې. راځئ چې غوږ شو ته. چې دی پسترګو کې باڼه شم یاره څنګه به وي لکه د خوب پکې وده شم یاره څنګه به وي چې په رګ رګ کې د وینې په شانو ګرځما د زړه په کور کې د رشم یاره څنګه به وي چې په مینه کې پرهر شوې نو زما د زړګي سر شوې چې په مینه کې پرهر شوې زما د زړګي سر شوې اوس خو ساده دوانو یو شوه هم مې زړه هم مې ځیګر شوې چې په مینه کې پرهر شوې نو زما د زړګي سر شوې سر شوې نو زما د زړګي سر شوې چې په غرونو باندې سر شوې نو زما د زړګي سر شوې اوس خو ساده دوانو یو شوه هم مې زړه هم مې ځیګر شوې چې په مینه کې پرهر شوې نو زما د زړګي سر شوې سوچونه زما فن شو ستا سوچونه زما فن شو ستا سوچونه زما فن شو ما د پاره ته هنر شوې نو زما د زړګي سر شوې ما د پاره ته هنر شوې نو زما د زړګي سر شوې اوس خو ساده دوانو یو شوه هم مې زړه هم مې ځیګر شوې چې په مینه کې پرهر شوې نو زما د زړګي سر شوې باندې مور نو
باندې موړنو لا دیدن باندې موړنو ته د جمی مازیګر شوې نو زما د زړګي سر شوې ته د جمی مازیګر شوې نو زما د زړګي سر شوې اوس خو ساده دواړو یو شوه هم مې زړه هم مې ځیګر شوې چې په مینا کې پر هر شوې نو زما د زړګي سر شوې شوې نو زما د زړګي سر شوې چې زما شوې نو جوهر شوې نو زما د زړګي سر شوې اوس خو ساده دواړو یو شوه هم مې زړه هم مې ځیګر شوې چې په مینا کې پر هر شوې نو زما د زړګي سر شوې چې په مینا کې پر هر شوې زما د زړګي سر شوې چې په مینا کې پر هر شوې نو زما د